شرم هم خپل حد لري. محمد نبي ولې د ټیسټ کرکټ سیالیو څخه استعفا وکړه؟ دا هر سره په دې ویډیو کې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه او غوره لوبغاړي محمد نبي له ټیسټ کرکټ څخه استعفا اعلان کړه. 34 کلن آلراونډر چې په یو ورځنۍ او شلوریزو لوبو کې د افغان لوبډلې لپاره یو شمېر ریکارډونه په خپل نوم لري، په ټیسټ سیالیو کې تر دې دمه ښه ونه ځلېد. محمد نبي نن د بنګلادیش لوبډلې پر وړاندې په خپله درېیمه ټیسټ سیالۍ کې درېیم وار په 0 وسوځېد. نوموړي د هند او آیرلینډ لوبډلې پر وړاندې هم په 0 سوځېدلی و. تر دې دمه محمد نبي په ټیسټ کې 25 منډې جوړې کړي، په یوه لوبه کې 24، په بله کې 1 او په نورو 3 کې په 0 سوځېدلی دی. همدا ډول یې په توپ اچونه 4 ویکټ یې اخیستي دي. د بنګلادیش لوبډلې پر وړاندې سیالۍ به د محمد نبي وروستی ټیسټ لوبه وي، خو په شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو کې به د لوبډلې استازیتوب ته دوام ورکوي. نو دوستانو لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریکئ چې محمد نبي په نورو سیالیو کې ډیر ښه لوبیږي، لکه تاسو وکتله په خپله چې په بلا سیالیو کې څنګه وځلېده، آخر ولې د افغانستان په ټیم کې نه لوبیږي؟ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.